سلامونه او نیکې هیلې درنو قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ. قدرمنو هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده نن سبا په سوشل میډیا کې په خبرونو کې ډېرې زیاتې اوازې دي چې کاناډا 100,000 افغانان رابولي او کاناډا ته د مهاجر په صفت باندې قبلوي. نو هیوادوال ډیر زیات مسیجونه کوي په فیسبوک، انسټاګرام او په نورو سوشل میډیاو کې لمونږ څخه همدغه پوښتنې کوي چې څوک کولی شي او څنګه راتلی شو. مختلف مشکلات لري، چا په مختلفو شعبو کې کارونه کړي دي. نو په همدې خاطر باندې نن ما ښاغلي مفکر صاحب ته زحمت ورکړی ده او له ده څخه ډیره زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وخت یې د ډیرو زیاتو مصروفتونو سره موږ ته راکړ تر څو هغه هیوادوال چې په دغه اړه باندې مشکلات لري، سوالونه لري، پوښتنې لري، هغه حل سي او په کومې اندازې پورې تر اوسه اپډیټډ کوم معلومات چې ده نو هغه غواړو چې له تاسو سره شریک کړو. ښاغلی مفکر صاحب تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډېره زیاته مننه چې تاسو نن موږ سره په دغه برنامه کې برخه واخیستله. ډېره مننه وریا صاحب، مننه ستانه چې دومره کافي وخت یې تېر کړ دلته موږ سره منتظر و چې اکثره زموږ مراجعین خلاص شي. کافي سره 15 ساعتونه انتظار هم وکړو. الله تاسو اجرونه درکړي. موږ تاسو ټول همدغه هیله، همدغه امید، همدغه ارزو هم ده چې موږ څنګه وکولی شو خپلو هیوادوالو ته کومکونه وکړو، خپل هیوادوالو ذهنیت خلاص کړو، یا حد اقل یو په دغه لاره کې یو خپل مسؤلیت هم ادا کړی وي چې څنګه خپل هیوادوال پوه کړو. مننه ستاسو نه. ډېره زیاته مننه مفکر صاحب. تر هر څه لومړی دغه د 100,000 کسانو افغانانو قبلول دا څه قصه ده او څه رقم پروګرام ده د کاناډا او څنګه کیږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده او معما نه ده مثلا کیږي. اکثره خلکو داسې ښکارېږي چې د معما ده او کېدو باندې خو حتما کیږي. خو دوه مسلې زموږ هیوادوال باید دوه شیانو ته ډېر متوجه اوسېږي. اول دا چې 100,000 کسان سیاسي مسله ده په دې باندې، ځکه نن سبا تاسو پوهېږئ چې په کاناډا کې انتخابات دي. دغه زموږ کوم چې لیبرال حکومت و دوی خپله دوره پوره نه شوه کړلی ځکه چې دوی اکثریت نه درلود پارلمان کې، او مخکې د دې نه چې دوی دغه پریکړه وکړي چې دوی پارلمان نه منحل کوي او انتخاباتو نیټه ټاکي، دوی دغه اعلان وکړو. او موږ په 2014-15 کې د دې شاهدان وو چې د سوریې مهاجرینو ته دوی دغه 15,000 کوټه ورکړله او په همدې اساس باندې دوی کاناډا کې الیکشن وګاټو. نو دا یو سیاسي مسله ده. البته خدای دې وکړي چې دومره دغه هم نه، خو دا خو ده. دویمه مسله دا ده چې اوس دا یوازې د هغه کسانو پر دا پروګرام و چې کاناډا سره په شکل د اشکالو کار کړی وي، هغوی کاناډا حکومت سپورټ کړی وي د ترجمان په صفت باندې، د کارګر په صفت باندې، د کارمند په صفت باندې، په شکل د اشکالو کاناډا د کاناډایي پروژو سره مستقیم یا غیر مستقیم، یعنې هغه پروژو کې کار کړی چې هغه کاناډا فنډ کړي وي، یعنې پیسې ورته ورکړي وي، هغو دپاره دا پروګرام و. خو بیا دوی دلته په خصوصا په کاناډا کې، په کاناډا کې په اونټاریو کې، په ټورنټو کې افغاني کمیونټیانې چې په سر کې WO وه، هغوی دغه کمپین په لاره باندې واچو چې هغه میرمنې او هغه خصوصا همدارې میرمنو دپاره چې هغوی حد اقل په دغه 20 کلنه دوره کې په افغانستان کې مهم کارونه کړي دي او هغوی د پردې په مخ راغلي دي، د تلویزیوني پردو په مخ راغلي دي، هغوی سوشل میډیا کې ډېر اکټیو وو، هغوی کارونه کړي او د هغوی ژوند په خطر کې دی. تاسې نن دا هیله وشوه چې دا هم شامل شي چې هغې سره الحمدلله موږ هم ورسره څنګ کې ودرېد، نور ارګنایزیشن هم ورسره ودرېدل او بالاخره د AW په لیډرشپ کې دغه شی پاس و چې دغه تعداد چې و دا یعنې یوازې میرمن په محدوده کې پاتې نه شو، د 100,000 ته اوچت کو. اوس خبره دا ده چې دغه 100,000 کسان څنګه راځي کاناډا ته یا څنګه اپلیکیشن. یو شی زه تاسو ته مخکې نه چې د دوریا صاحب نور پوښتنو ته ځواب ورکم، هغه کسان چې کاناډا سره مستقیم او غیر مستقیم کار کړی دی او خو راځي، هغو ته دومره پروسیس هم نشته دی، هغوی پالیسي ورته جوړه ده. خو دغه 100,000 کسان ته ګوره هېڅ قسمه پالیسي نشته دی. دا 100,000 کسان یوازې یو ایمیل ادرس ورکړی چې ټول میډیا کې موږ خور کړی دی او نور خلکو هم خور کړی دی او لاس په لاس کېږي. د دې نه علاوه نور هېڅ قسمه پالیسي دې دپاره جوړه شوې نه ده. نو معنا ده چې هر څوک اپلای کوي، خو تر څو پورې چې د نوي حکومت راغلی نوي کاناډا کې او نوي حکومت دې دپاره پالیسي جوړه کړې نه وي، دا کار باید همداسې پاتې شوی دی داسې دپاره. یعنې کومه عاجله خبره نه چېرې لکه څنګه چې ترجمانان دپاره، هغه کارمندان دپاره چې مستقیم غیر مستقیم کاناډا، دغه نور خلک چې دغه نور کټګریان چې پکې شامل دي د دوی هم هغسې عاجل کارونه وشي.
ډیره مننه مفکر صاحب. دغه پروګرام کې کوم خلک شامل دي، یعنی که په لنډو ټکو کې مشخص کې چې د کوم خلک کولی شي چې دغه ته اپلای وکړي او راشي؟ ډیره مننه اوري صاحب. دا خو ان شاء الله چې اکثره خلک به شوي، خو زه لږ تشریح کوم چې خپل فکر پې وکړي دا خلک، یعنی خپل تاسو په خپله ژبه باندې تاسو تشریح کوم چې یو خو هغه کسان دي چې هغوی کاناډا حکومت سره، د کاناډا سفارت سره، د کاناډا اردو سره مستقیم او غیر مستقیم کار کړی. نو مستقیم کارمندان پاتې شوي دا چې د هغو په پروژو کې کار کړي، دا خو الیجیبل دي، دا خو شامل دي. اوس هغه کسان هم شامل شوي په دې کې چې دوی کاناډا مخکې چې کاناډا فوز افغانستان پرېښودو او دوی خپل ترجمانان او همکاران او کارمندان او کارګر راوستي کاناډا ته، چې د هغوی کوم فیملی ممبر په افغانستان کې پاتې دي، نو اول دوی هم پکې شامل کړي دي، او نوي کارمندان، نوي ترجمانان، نوي کارکوونکي دا هم شامل دي. دا خو اول کټګوري. دویمه کټګوري هغه کسان دي چې هغوی د بشري حقوقو مدافعین پاتې شوي دي. هغوی په افغانستان کې د ښځو د حقوقو دپاره کار کړي، د ځوانانو د حقوقو دپاره کار کړي، د افغان سټیزنز د حقوقو دپاره کار کړي. په مجموع کې دوی د بشري حقوقو مدافعین پاتې شوي وي، دا شامل دي. دریم هغه کسان شامل دي، هغه ښځې، هغه مېرمنې شامل دي چې هغوی یوه لیډرشپ پروسه مخکې وړې ده، یو رهبریت یې کړی دی، یو موسسې مشري کړې ده، د یو ارګان مشري کړې ده، د یو کمیونټي مشري کړې ده، او هلته یې ښځو ته کارونه کړي دي، د ښځو د حقوقو نه ته کار کړی دی، ښځو ته کارونه پیدا کړي، دوی پکې شامل دي. بل دین علاوه هغه ماشومان شامل دي په دې پروسه کې، هغه ماشومان شامل دي چې د هغوی مور او پلار وژل شوي وي په دغه مسایلو کې، هغه هم شامل دي پکې. او دین علاوه یو بل دغه شامل دي چې همجنسګران چې ورته موږ او تاسو وایو، یا هغه خلک چې همجنس بازان ورته وایي، دا کلمه لږه سخته ده، یا هغه خلک چې موږ په پښتو کې ورته فکر کوم چې ځینې خلک ورته اجراګان ورته وایي، اجراګان او ایزاکان، او دا خلک چې دي او د دوی ژوند خطر کې، او د حل خلک هم پکې شامل دي پروګرام ته اپلای کولی شي. نو د دې نه علاوه اوس هغه خلک چې اوس مسله دا ده چې دا خلک خو پکې شامل دي مجموعاً. د دې نه علاوه کم خلک چې افغانستان کې دي او افغانستان کې پاتې شوي دي، د دې نه علاوه چې ترجمانان دي او د ترجمانانو برخه دی یا کارګر دي، اوس دغه افغانان چې تر اوسه پورې اپلای نه ده کړې، د دوی سرنوشت به څنګه کېږي؟ مهرباني دې باندې وروسته خبرې کوم. بالکل. او په دې کې مذهبي اقلیتونه هم دي. بلې دا ډېر مهم و چې دې کې مذهبي اقلیتونه هم شامل دي. هغه مذهبي اقلیتونه چې د هغوی واقعا مذهب او د هغوی مذهبي رسومات په ډېر سخت په های ریسک کې واقع دي، یعنې ډېر سخت مشکل سره مخامخ، لکه زموږ د افغانستان هندوان او سیکان ورونه. بالکل مننه مفکر صاحب. زیات هیوادوال دغه مسجونه چې کوي یا زنګونه چې راته وهي، دا پوښتنه هم کوي، وایي چې مثلا دوی په ملي اردو کې وظیفه اجرا کړې ده، یا مثلا په یو غټ چوکۍ باندې هلته کار کړی ده، ورته د خطر ویره ده ورسره، آیا هغوی هم کولی شي او که نه؟ دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. خلکو د اکثره دا فکر پیدا کېږي، اکثره افغانان ته چې ولا زه خو ډېر په غټ پوزیشن کې وم، په وزارت داخله کې مې کار کړی دی، په ملي امنیت کې مې کار کړی دی، په وزارت دفاع کې مې کار کړی دی، زما ژوند واقعا په رښتیا دا ژوند په خطر کې دی، هغې کې شامل دي که نه؟ هېڅکله شاملېږي نه ورونو. یو خبره چې تاسو واضحه کوم، کېدای شي دا خلک بعضې خلک دا خبره واضح کوي نه، خو زه تاسو واضحه دا خبره کوم. یو هغه خلک دي چې نظامیان یو کاناډا سره کار کړی دی، هغه بېله مسله ده، د کاناډا په پروژو کې دي ځان ته هلته کار کړی دی، هغه زه نه یم. خو په خپله د افغانستان د وزارت دفاع کارکوونکي، د افغانستان د وزارت داخلي کارکوونکي، د افغانستان د استخباراتو کارکوونکي، د افغانستان د ملي امنیت کارکوونکي چې هغه دولت سره کارونه کړي دي، هغه په دې پروسه کې شامل نه دي. او زه تاسو ته ما مخکې چې زه د واضحه درس یم، دلته د کاناډا په دولت کې موږ د امیګریشن په سیستم کې موږ زه تاسو ته وضاحت ورکوم، کېدای شي په ډېر خلکو باندې خبره به تونده لګېږي، اما د حقیقت دی. په کاناډا په سیستم کې، د کاناډا په امیګریشن کې که چا څوک په خلکي پاتې شوی وي یا څوک پرچمي پاتې شوی نه، د خلق دیموکراتیک پارټۍ غړي وي، که څوک مجاهدین وي، یعنې جهاد یې کړی دی د هغوی تنظیمونو غړي یا تنظیمونو غړي څومره چې دي، او که څوک طالبان وي، او یا د افغانستان د اردو برخه پاتې شوي، دوی ته په یو نظر ګوري، یعنې فرق ورته نه ورکوي، نو دوی یعنی د دوی هغه کومه سکیورټي چې ده دا یو رقم بیکګراوند شیټ یو رقم کی هیڅ فرق پکې نه کوي. نو په دې خاطر باندې سره چې موږ د افغانستان په ملي اردو، د افغانستان په ملي پوز باندې، د افغانستان په وسروال پوز باندې په ټول باندې زړه درد کوي، دوی یو ډېر غټه قرباني نه تېرېږي. متاسفانه چې مستقیما دغه برخې دغه پروګرام برخمن نه دي، برخه د دوی دغه برخه نه پاتې کېږي.
ډیره زیاته مننه مفکر صاحب مخکې په لومړي ځل باندې چې دغه پروګرام شروع سو د افغانانو دپاره دا صرف دغه افغانانو دپاره و چې هغوی په افغانستان کې و او اوس پکې یو بدلون راغلی دغه کوم بدلون راغلی ده چې مثلا افغانان څنګه کولی شي د کوم ځای نه ورته دغه پروسې ته اپلای وکړي دغه ایمیل چې ورته لیږي آیا په افغانستان کې وي که د افغانستان نه بهر او دا ډېره ښه پوښتنه ده اول خو دا پروګرام داخل ډیزاین شوی چې داخل نه باید کار وکړي اصل تجربانان لپاره او د کارمندانو لپاره بیا چې کله تعداد پکې زیات شو او بیا د افغانستان دغه حالات دغه سیاسي حالت چې یو ناڅاپه تغییر وکړو چې بیخي توقع برخلاف یعنی زموږ استاسي فکر کوم داسې نه چې حالات به متغیرات کوي نو کله چې د تغیرات دومره راغلل نو اوس د کاناډا سفارت په کابل کې تړلی شوی دی او د دې معلومه نه ده چې دوی افغانستان دا پروسه څومره مخکې وړلی شي په دې خاطر باندې بخښنه غواړم نو په دې خاطر دغه پروسه چې ده اوس هر څوک د افغانستان کې دي دا اپلای کولی شي بل دا چې دوی مخکې یو شرط ایښی که چېرته څوک 22 د جولای څخه بهر ته روس ته نه هغې نه بهر ته تللي وي هغه اپلای کولی شي او که مخکې تللي هغه نه شي کولی اوس دغه شرط هم ترې سیستم نه لرې کړو اما مخکې مې درته چې دوی د دې پروګرام دپاره هېڅ داسې واضحه پالیسي لا اوسه پورې نشته دی هر څوک دې اپلای وکړي هر څوک دې اپلای وکړي دغه ایمیل ته دې اپلای وکړي خپل ځان دې راجسټر کړي ځان هغه الیجیبلټي کرایټیریا دې وګوري هغه ځان دې هغه کې فکس کړي اپلای دې وکړي نو تر هغه انتخابات پورې باید منتظر پاتې شي د انتخاباتو وروسته او خو اوس تخنیکي مسله ده تاسو ته اجازه تخنیکي مسله زه درته اوس وایم کله چې دوی سپیشل ایمیګرانټس ویزا کې کاناډایان خپل کارمندان او سره خاص وکولاده شوی چې فیډرال حکومت اوس ګوره موږ تخنیکي مسلې ته راځو کله چې موږ به ریفیوجي سپانسرشپ کوو دغه 10,000 ریفیوجي راوړي چې اوس دوی په واضح حال ته دغه کو نومي تغییر کوي نو کله چې ریفیوجي راځي کله چې مهاجرین راځي مهاجرین د خپل هیواد نه راځي هیواد نه به بېځای شوي کسان دي نو په دې خاطر باندې زما اوس خدای دې وکړي چې دومره دوی افغانستان حالت دومره اسانتیاوې خلکو سره پیدا شي سفارتونه بېرته خلاص شي خو دغه مسله به وي که چېرته بیا دوی د خلک هم اکسپټ هم کړل قبول هم کړل د کیسونه دوی مجبور چې هیواد نه بهر راشي مثلا ایران نه پاکستان نه تاجکستان نه یا هر هیواد نه بل نه دوی مجبور چې هلته لاړ شي بیا هغې ځای دوی د دوی کارونه سرته ورسېږي په تخنیکي مسله باندې اما که دوی چې به فوقالعاده اسانتیا ورکوي دا د دوی بل کار دی خو زه تخنیکي مسله څه فکر کوم چې په تخنیکي مسله بیا د داخل افغانستان نه نشي راتللی اما اپلای کولی شي یعنی اپلای هر څوک ورته کولی شي بل پوښتنه دا ده ځینې هیوادوال پاسپورټ نه لري که پاسپورټ ورسره نه وي آیا دوی کولی شي چې صرف په تذکره باندې دې هغه ته اپلای وکړي دا ډېره مهمه خبره ده اول خو اوس وختونو کې خو اکثره خلک موږ پوهېږو ولسوالیو کې ښارونو کې حتی لرې ښارونو هم امکان نه لري چې څوک دغه واخلي پاسپورټونه اوس واخلي ځکه سیستم لا بېرته شروع نه ده کړې دستې څو ورځې موږ ګورو چې پاسپورټ دفتر هم پرون چې په ویډیو کې ما وکتل څه دی چې پاسپورټ دفتر خلاص شوی دی پاسپورټونو توزیع لاندې شروع شوي سیاسي مسایل هم دي نو خو خپله څوک چې کاناډا مستقیم او غیر مستقیم کارمندان دي هغه په تذکره باندې مراتلی شي ځکه کاناډا خپله ورته ون وی ټیبل ډاکومنټ ورته ورکوي هغه په یو برخه باندې ورته ویزه وهي د کاناډا هغه پرې راتللی شي کې قانوني څه مشکل نشته دی هغه په تذکره هم راتلی شي هویت معلومه شي راتللی شي خو که بیا چېرته موږ مثلا بهر ته ځو بیا د دویمه مرحله شروع کېږي او ریفیوجي ځي بیا په بهر کې هم پاسپورټ هغو نشي پیدا کولی او هویت ثابتې تذکرې په اساس باندې دوی ته کاناډا ما ون وی ټیبل ډاکومنټ ورته ورکوي مشکل نشته دی مسله کې دوی یعنی ضرور نه چې هر څوک د حتما پاسپورټ ولري فعلا دپاره بله پوښتنه دا ده هغه کسان چې واجد شرایط د دغه پروسې دي او په بل هیواد کې ملل متحد ته درخواست کړی وي او برخلیک کې مثلا هلته معلوم نه وي چې هغوی مثلا آیا هغوی کولی شي چې اپلای وکړي که نه یعنې ملل متحد سره که راجستر وي یا نوي راجستر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي ما ورته مخکې ویل چې هغه شرط اوس لري که فعلا دپاره پالیسي جوړه شوې نه ده هر هغه چا چې کاناډایانو سره کار کړي یا په دغه ګروپ کې شامل وي افغانستان کې کارونه کړي په دغه ګروپ کې شاملېدلی شي هغه اپلای کولی شي ځکه او بهر د هیواد نه وي هم ځکه شرط یې لرې کړی دی نو کولی شي هېڅ مشکل پکې نشته هغه که د ملل متحد کار ټول لري که ونه لري هغه که په بهرني هیواد کې د ریفیوجي سټیټس ولري که ونه لري هغه اپلای ورته کولی شي خو خبره دا ده چې که چېرته دوی په بهرني هیواد کې سټیزن وي یا پرمننت ریزیډنټ وي یعنې تابعیت ولري یا دایمي استوګنې اسناد ولري هغه الیجیبل نه دي ورته یعنې هغوی نشي کولی ډېر ښه اکثره مثلا په پاکستان کې یا نورو هیوادونو کې د ماجر کارت لري یعنې هغوی نشي کولی چې دې ته اپلای وکړي ماجر کارت خو ما ورته چې سټیټس ریفیوجي سټیټس شو هغه د دایمي استوګنې سټیټس نه دی
هغه د ملک طبیعت نه نو دا کولی شي مهاجر شي ما اخلا خبره ورته چې مهاجر دی په بل هیواد کې اوسېږي خو په شرط ده چې دغه کټګوري کې شامل شي حتما دغه کارونه یې کړي وي دا چې کاناډا سره کار کړی وي دغه کوم شي نه چې د دوه شرایط دي دا 5 ګروپونه 6 ګروپونه مذهبي اقلیتونه دي هم جنسګران دي میرمنې دي ماشومان چې یتیمان شوي دي او یا دا چې مثلا هغه لیډرشپ چې کړي هغه میرمنې وي یا چې د مدافع د حقوق وي نو دا خلک چېرته وي نو حتما اپلای کولی شي یا دا چې ترجمانان کورنۍ غړي وي او یا خپل ترجمانان وي یا کارمندان د سفارت یا کارکوونکي وي دا ټول کار کولی شي دي بالکل آخري پوښتنه درنه کوم مفکر صاحب ډیر وخت مونږ نیسم یو پوښتنه دا ده چې هیوادوال اکثره پوښتنه کوي چې د دې ویب سایټ ده او کنه څه رقم صرف همدغه ایمیل ادرس ده چې ان شاء الله دوستانو په ویډیو کې به له تاسو سره شریکوم په صفحه باندې به راځي چې صرف همدغه ایمیل ادرس ده او کنه کوم ویب سایټ هم لري نه ویب سایټ خو د ایمیګریشن عمومي ویب سایټ چې د اعلان پېښ شوی دی او نو دغه ایمیل اډرس دی ایمیل اډرس ته دوی خپل هغه کسان چې کاناډا حکومت سره د کاناډا سفارت سره د کاناډا آرمي سره کار کړی وي نو هغوی علاوه له دې نه چې خپل پروف به ښکاره کوي چې ما په دغه برخه کې کار کړی که اګریمنټ وي که کارډ وي که سرټیفیکیټ وي که هر شی وي د نه علاوه به یو بل کار هم دوی ته مهم دی چې هغه د دوی کوم سوپروایزر و د دوی کوم چې کار هغه نه به یو ریفرنس لیټر هم ریکمنډیشن لیټر هم اخلي چې دا غسلی ما سره کار کړی ثبوت د بار هغه ویلي که دغه کارونه پروسس کیږي مشکل نشته باقي دغه نور کټګوري نه چې دي چې چا کاناډا سره کار نه کړي نو د دوی خپل ځل د پرمدار چې دوی خپل نیریټیو لیکي یو قوي سټیټمنټ په لیکي چې ولې دوی ژوند په خطر کې چا د لاس په خطر کې سپی شوی دي څه کارونه کړی دي او بیا پس دا نه سبمیټ کوي او هغه کله چې سبمیټ شو هغه به منتظر پاتې کیږي ورته تاسو پورې بل ایمیل ورته راشي او ایمیل کو نه پوښتنه کوي چې دغه شین بیا هم جوړ شو به کچې به ورته وروسته فاست دغه نه به فورمونه را لېږي ډیره زیاته مننه مفکر صاحب یعنی هیوادوالو ډیره اسانه طریقه ده صرف همدغه ایمیل چې ده په همدغه ایمیل کې به تاسو یو ایمیل ورته لیږئ په هغې کې ایمیل ډیر اوږد ایمیل باید نه وي ډیر یو خلاص او مشخص باندې وي چې یعنی تاسو کاناډا ته ولې غواړئ چې راسئ مشکلات مو څه دي یعنی کومې ستونزې دي تاسو ته د همغه ستونزو مطابق همغه ایمیل به ورته لیکئ بیا چې کله ایمیل مو دغه ایمیل ادرس ته ولېږئ تاسو ته یو ایمیل راځي چې په هغې کې عموما 6 سوالونه دي چې په هغې کې ستاسو نوم او د تاریخ د تولد دغه شیان او ډاکومنټس تاسو نه غواړي چې بیا هغه به ټول ورته سبمیټ کوئ او د هغې نه پس بیا پروسه ده له مغې ځای نه شروع کېږي تاسو سره بیا د ایمیل په طریقه باندې په تماس کې کېږي اړیکې در سره نیسي نو تاسو کولی شئ چې مثلا پروسه له هغې ځای نه مخکې ویسئ قدرمنو هیوادوالو بیا هم له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه د مفکر صاحب څخه د زړه له کومې مننه کوم چې تل د هیوادوالو دپاره خدمتونه کړي دي او زموږ دلته په دفتر کې افغان نیټورک فار سوشل سروسز چې تل د افغانانو په خدمت کې و او افغانانو ته خدمتونه کړي دي نن هم ډېر زیات مصروف و د ډېرو زیاتو مصروفیتونو سره سره چې دلته د ډېرو هیوادوالو مشکلاتو هغه مو حل کول له هغې سره سره وخت مو ترېنه واخیسته تر څو د هغه هیوادوال چې په کاناډا کې نه دي یا په نورو هیوادونو کې دي خصوصا په افغانستان کې چې هغوی ته دغه پوښتنې پیدا شوي دي او دا مشکل لري مال د هغوی د ستونزو د حل کولو دپاره موږ ته یې وخت راکړه تر څو تاسو سره دغه ویډیو وکړو او ستاسو هغه کومې پوښتنې چې په مسنجر او نورو سوشل میډیاو له موږ څخه مو کولې هیله ده چې هغه پوښتنې مو حل شوي وي ډېره زیاته مننه ژوندی دې وي افغانستان